د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت دا په اسلام کې یو سنگین جرم دی، یو احساسی مسله ده. دا باید یو مسلمان دا برداشت نکړي، یو مسلمان دا باید برداشت نکړي. تاسو وګورئ تاریخ په دې ثابت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت، سپکاوی، انسان خو لرې خبره ده، حیوان هم نسی برداشت کولی. حضرت نافع بن عاصم رحم الله فرمایي د بنو هذیل د قبیلې یو کس د عبدالله په نامه باندې و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخانه الفاظ استعمال کړل. په دا ځای کې یو سیرلی ولاړ دی، شکرو والا، هغه په دې سړي سره خطا سو، په دغه خپل شکر باندې دا سړی څیرې ورکوي، خپل بدلای ځینې واخیسته، هغه یې جهنم ته واستوي. یو حیوان یې نسي برداشت کولی. د رسول الله په شان کې ګستاخي، اهانت علیه بالله، دا هیڅ مسلمان نسي برداشت کولی. دا د برداشت وتلې خبره ده. علامه ابن حجر رحم الله لیکي چې د عیسایانو یې څه کسان سره راغونډ سول، یو اجتماع یې جوړه کړې وه. نو په دې کې یو پادري ولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې سخت ګستاخانه الفاظ استعمال کړل. هلته یو تعلیم یافته سپی تړلی و، هغه ځان ټالۍ وواللې، ځان یې په یو رقم را خلاص کړي، پر دې سړي ور وځغستل، حمله یې ورپر وکړه، خلکو سپی ونیوی. بیا پوښتنه وکړه چې دا ولې؟ نو په دې مجلس کې یو څوک ناست و، هغه ورته ویل چې تا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړل، دا د حیوان نسي برداشت کولی. د ولنه هغه وجه نه ده، که دې ته دې وتړي زه به بیا وکړم. کله چې سپی وتړي، د بیا د الفاظ شروع کړل. هغه سپي د دې واره په دومره سخت انداز باندې ځان را خلاص کړي، دومره زور یې وکړي او پر دې را وځغستله، د دا غاړې ونیوي، پر هغه ځای باندې مردار کې جهنم ته واستو. نو چې یو مردار حیوان، یو مردار حیوان، نجس حیوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي نسي برداشت کولی، انسان خو څه عام مسلمان به بیا څنګه برداشت کړي؟ لہذا دا د برداشت وتلې خبره ده. د دې سزا یوازې او یوازې قتل دی. پر دې باندې زه خبره کوم انشاءالله. د هر وخت د حکومت څخه، خاص کر هغه حکومتونه چې نسبت وځان ته اسلامي حکمراني کوي، اسلامي حکومت ځان ته منسوبه کوي چې موږ الحمدلله اسلامي حکمراني لرو، د دې دپاره دا لازم ده چې په خپل محکمه کې، په خپل قوانینو کې د داسو کس دپاره یوازې او یوازې سزا د جرم، د دغه جرم سزا یوازې قتل وټاکي. دا سړی به مرداریږي. او که چېرته بیا فیصلې نه کېږي، حکومت اسلامي وي برای نام، او فیصلې پکې نه کېږي، نو بیا به هلته هغه مظلومه، هغه غمزده، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان، هغه غیرتمند، هغه فدایان ناموس رسالت به راپورته کېږي. بیا به دغه کس مرداري، د دې لویه وجه بیا چې کوم ده، د دې غټه پړه به بیا حکومت په خپله پورته کوي چې ته اقدام نه لرې، زه مجبوره یم کوم، زما در برداشت وتلې خبره. اول خو به موږ ځان کنټرول کړو، باید د وخت حکومت په خپله فیصله وکړي. لیکن که چیرې هغه دا رقم چې په کلو کلو باندې دا فیصلې ځنډوي، دا پیشي ده، دا پیشي ده، دا پیشي ده، بیا دا خلک نور راته به بري، سبا یې لس نور کړي، بل سبا یې شل نور کړي. دلته د خارج او د یهودو د نصاراو د سیسي دي، هغه دا ګوري، بار بار دا ازمایله کوي په مسلمانانو باندې چې ولې د دې ایماني غیرت شته، د دې ایماني وجدان شته که نشته. هغه پر بار بار باندې په موږ باندې ازموینه کوي. که موږ دا رقم غیرت ولکو، یا موږ خلک و دغه حالات ته مجبوره نه کړي، او موږ دا غچ او بدله وانخلو، بیا به وګورئ دا کیسې به بیا شروع وي، موږ والله سبزنه ورته لاس شي. لہذا کوم کس چې پرون دغه کار کړی دی، زه خو د دې لپاره الله سبحانه وتعالی په دربار کې جنت الفردوس او د دنیا او آخرت کامیابی غواړم. دې سړی، دغه سړی ډېره لویه قرباني وکړه. دا واقعا هم عاشق رسول دی. دا هر مؤمن مسلمان سره باید داسې جذبه ورسره وي، د برداشت وتلې. دا موږ نړۍ ته دا ثابته کړل چې الحمدلله زموږ ضمیرونه ژوندي دي.
په موږ کې داسې فدایان شته چې اوس هم د رسول الله پر ناموس باندې سرونه قربانوي. په موږ کې داسې انسانان شته چې اوس هم نسي زغملی، اوس هم نسي برداشتولی، دومره لا نسي برداشتولی. وژل خو څه کوي چې ټوکرې ټوکرې کړي په اور کې واچوي، لا به د خشم او زغم د خشم او غصه به ټنډه نه شي. لهذا باید حکومت وخت پر وخت باندې د خلکو اقدام وکړي، دا په خپل جرم او په خپل سزا باندې ورسي. او دا که اسلامي حکومت دی پوښتنه دې وسي، تحقیقات دې وسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور څخه تر اوسه پورې د ټولو ائمه او اتفاق دی پر دې باندې چې دا واجب القتل دی، د دې وینه هدر ده، په دې باندې د دې وژل لازم دي مسلمانان د عبرت لپاره. باید اقدام وسي. که دې بیا دا زموږ فدایان رسول صلی الله علیه وسلم به راپورته کېږي، بیا به خپل غچ اخلي. ولو که د سړي خپل بارت وویل چې نبي علیه الصلوة والسلام وایي در هغه ساعت د کامل مؤمن نسي جوړېدلی تر څو چې زه تا ته د خپل پلار او در اولاد او در ټول در تېر نسم. عبدالله بن ابی بن سلول دا د غزوې په سفر کې تللی دي. هلته د یو مهاجر او د انصار په مابینځ کې خبره راغله. هغه مهاجرینو ته ناره کړه، دا انصارو ته ناره کړه. غیبي نبي علیه الصلوة والسلام راغلی، د دې په مابینځ کې خبره وکړل، وایي دا کم ناره ده؟ دا د جهالت ناره، دا د قومیت ناره، دا وش کوم څه؟ هغه صحابه کرام آرام شول. په دې وخت کې عبدالله بن ابی بن سلول د خپل ملګرو سره پټ بڼارې باندې وویل ته ورځه چې د دې وار مدینې ته ولاړ شو، موږ به دا ذلیل خلک مهاجرین ایښول چې د مکې معظمې سره راغلي وه، دا به موږ د عزتمن خلکو څخه جلا کوو چې خپل مدینې منورې اوسېدونکي شول. نبي علیه الصلوة والسلام ته دا خبره ورسېدل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وروسته خپل د ده زوی عبدالله ته ورسېدل. دی رالی نبي علیه الصلوة والسلام ته وایي د عبدالله بن ابی بن سلول زوی عبدالله نبي علیه الصلوة والسلام ته وایي یا رسول الله ته ما پرېږده، زه د خپل پلار سر تا ته راوړم په دې توره باندې. نبي علیه الصلوة والسلام یې نه پروا نه لري تر څو چې عبدالله بن ابی بن سلول په موږ کې ځان بولي، کار به نه پلري ولو که منافق دی. دغه د عبدالله بن ابی بن سلول زوی د مدینې منورې په دروازه کې ودرېدی چې دا خلک را تېرېده، پلار یې رالی بهرول اخوا تېر شه را سیټ کوي. تر هغه ساعته پورې چې د دا نه یې ویلي چې موږ ذلیله خلک یو او محمد رسول الله او د هغه مهاجر ملګري عزتمند دي، قسم په خدای که ولاړ شه. بیا ابی بن سلول نبي علیه الصلوة شکایت وکړي چې دا زما بچی ما نه پرېږدی. بیا نبي علیه الصلوة والسلام یې سپارښت وکړي پرېږده. د اسلام د رسول الله په مینه کې، د قرآن په مینه کې بیا به نه پلار چلیږي، نه به ورور چلیږي، نه به اکا، هېڅوک به نه چلیږي. داسې کسان به اوس وي چې په دې کس یې خوا بده ده. دا کسان ته زه وایم کلمه ووایه، په داسې کس باندې خوا بدول دا دغه حمایت دی چې حمایت یې وکړي خدای نخسته په خپله ایمان ته دې زیان رسېږي. دا څه څه وایه؟ د ده در مینې به تا ته د رسول الله مینه در تېري، د ده در محبت به د رسول الله محبت در تېري، د ده در قرابت به د رسول الله قرابت در تېري. دا زموږ اړینه مسله ده او دا زموږ ازمایښت دی چې نن الله په موږ کوي.